د ښه خبر مې چې تاسو ته ویلي هغه دا دی چې هندوستان د 300 میلیونه ډالره یو بودیجه د افغانستان د دفاعي سیستم لپاره اختصاص کړې ده او د ویلي دي چې په دې 300 میلیونه ډالرو کې به دوی افغانستان ته د رادار سیستم، دفاعي سیستم او د همدارنګې دفاعي سیستم کې تاسو معلومه ده چې میزایل او پهبادو دا ټول راځي، یعنی ډرون، او همدارنګې تیارو مسله هم په دې کې راځي. برحاله ولدنه روسیې 12 میګ 15 تیارو د ورکړې افغانستان ته هوټ کړی دی او دا تیاری به چې راځي دا به د افغانستان او د پاکستان په سرحدي سیمه کې د پاکستان د برید دغې لپاره، ځکه چې دا میګ 15 چې دي دا جنگي هلیکوپټر دي، د جنگ په وخت کې استعمالیږي او دا به راځي او دی به د دنه استفاده کوي. او یو خبر بل هم ډیر ښه خبر دی چې هغه د اسلامي امارت د سرحدي ساحو کې د زر نفري یو خاصه قطعه چې دا به په هلیکوپټرونو دغه چې روسي کوم هلیکوپټر ورکړي د جنگي هلیکوپټرونو سره د پهباد سره، یعنی د بې سرنشینه بې پیلوټه جهازونو سره به ملبسه وسی او دا قطعه به هم به بې پیلوټه جهازونو چلولو چل باندې بم پیږي او هم به په عین حال کې د دښمن د خوانه دا راځي د هغې پرځول بم پیږي. د دې دغه کړی دی او همدارنګې د چین سره یو معاهده د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت سره دا دغه شوی ده، خبرې شوي دي، دا به فاینل کیږي او د په مقابل کې به د 2 میلیارډ ډالرو په ده کې افغانستان ته به جنگي جیټونه، میزایل، همدارنګې ډرون تیارې، دا به چینایان مرسته کوي او دا به یو لوی غټ دغه دی او دا تصمیم یعنی د امارت اسلامي د مشرتابه په سطح باندې نیول شوی دی چې 2 میلیارډ ډالر به د اختصاص کوي دغې ته. خو دا لا نه دي ویل شوي چې دغه جهازونه به څومره وخت کې دوی ته ورکول کېږي او څومره دغه کېږي، خو ممکنه د روسانو د 12 هلیکوپټرې دا به مخکې راشي. نو د هر خوانه خبرونه دا ډېر ښکلي خبرونه دي د افغانستان د دفاع لپاره، د هغې لپاره او د پیشبیني خو ما تاسو په دغه میاشتې 2 میاشتو کې ډېر زیاته کړې ده چې دنه مطمئنه اوسئ چې مرسته به کېږي. او د 3 مملکتو نوم مې تاسو ته اخیسته، چین، روسیه، هندوستان، چې دی به مرسته کوي. او د الحمدلله تاسو کتل چې یو خبر مې د هندوستان تاسو ته درک چې 300 میلیون ډالر راداري سیستم لپاره، همدارنګې 12 جنگي هلیکوپټرې د روسیې د خوانه او د 2 میلیارډ ډالرو د جنگي جیټونو د چین سره. دا ټول ښه خبرونه دي، مثبت دي. الله د نورم زموږ وطن پیاوړی کړي، روغ کړي او خدای د نظام ته دا توانایي ورکړي چې دا نظام نور د دفاعي سیستم قوي کړي او دښمن په حساب په ګوندو کې او اسې هم هغه د کرخې حساب ورته خراب دی. نو دې غاڼه که موږ ورته قوي شو انشاءالله پاکستان بیا نور داسې افغانستان ته په کږه سترګه نشي کتلی. دا د سیمې او د افغانستان متعلق ډېر مهم خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړل. تر بل برنامې چې په هغې کې به ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکوم او په هغه کې به بعض مسایل مطرح کوم. انشاءالله بیا دوباره حضور ته حاضرېږم. تاسو په لوی پروردګار سپارم. برنامه سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، دوستانو سره شریکه کړئ او د په حساب د برنامې د کوشش وکړئ چې ټول ته ورسیږي. تاسو په لوی پروردګار سپارم. وما علینا الا البلاغ.